په ایران کې د افغانانو اعدامونو، نیونو، ربړونو او ځورونو ته د منظور پښتون او د جمهوریت او طالب چارواکو شدید غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ولسواکۍ چارواکي ډاکټر فضل محمود فضلي لیکي د ایران نوې واکمني چې د بشري حقوقو او سمونونو ټټر وهي باید دغه یادونه په عمل کې ثابت کړي او د سید مهدي د وهلو ټکولو عاملان محاکمه کړي. تر ټولو لوی غمیزه دا ده چې موږ په خپل هیواد کې مشروع واکمني نه لرو. زموږ هیوادوال په کډوالۍ کې له هر ډول نا انساني چلن سره مخ دي ځکه چې د دې پیښو د څار لپاره کومه مشروع سرچینه نه لري. د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا پرانه ورځ زموږ د یو تنکي ځوان په وحشیانه ډول سپکول او ربړول یوه زړه بوږنونکې پیښه ده چې ټول افغانان یې سخت غمجن او غوسه کړي دي. که په هیواد کې مشروع واکمنۍ شتون درلود، دولت به کولای شوای چې له خپلو ډیپلوماټیکو لارو او د نړیوالو کنونسیونونو پر بنسټ کوربه هیوادونه تر پوښتنې لاندې راولي او له خپلو وګړو سره د بد چلند عاملان عدلي او قضایي بهیر ته راوکاږي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي. پکې لیدل کیږي چې دوو ایرانی پولیسو یو افغان ځوان راسملولی، یوې لاسونه او پښې نیولي او بل ورته پر غاړه ګونډه وهلي او دی چیغې وهي. د دغه ځوان شاوخوا 15 کاله عمر دی. پر پولیسو پر دري ژبه همدا غږ کوي چې خوشې مې کړئ، خو پولیس پرې نور هم فشار راوړي او اورمیږي ورماتوي. دغه پیښې ته په پراخه کچه غبرګونونه ښوول شوي دي. منظور پښتون په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو ناوړه چلند ته په غبرګون کې لیکي له ایران غواړو چې د بشري حقوقو په منلو سره افغانانو ته د زیان رسولو مخه ونیسي. په ایران کې پر افغان کډوالو ظلم او نیول په کلکه غندو او دغه کړنې ناقانونه د هغوی د حقوقو نقض او د انساني اصولو خلاف دي. ایرانی چارواکي د ژر تر ژره دغه وضعیت ته رسیدنه او د افغانانو له حقوقو څخه ساتنه وکړي. د ولسواکۍ د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ایران کې له یو افغان کډوال سره د ایران له نوې واکمنۍ تمه لرو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره وړ هڅې وکړي او هغه کسان چې د دغه بد چلند لامل شوي د قانون له مخې یې وڅېړي. پرته له شکه چې ګاونډ هیواد ایران په تیرو 4 لسیزو کې زموږ میلیونونو هیوادوالو ته پناه ورکړي او موږ له دې کابله ترې منندو یو. انس حقانی د ایرانی پولیسو له لوري د یو افغان ځوان د غاړې ماتولو او له هغه سره د ناوړه چلند په غبرګون کې لیکي د افغان کډوالو د انساني حقوقو نقض د منلو نه دی. افغانان د تپل شوي جګړې او ګډوډۍ له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ شول او د ګاونډیانو په ګډون د ټولو کوربه هیوادونو له میلمه پالنې څخه منندو یو. د دغسې پیښې په اړه د پلټنې وشي او افغان کډوال د هم خپل هیواد ته راوګرځي تر څو لاسونه سره ورکړو او خپل کور جوړ کړو. د ولسواکۍ چارواکي ضیاء الحق امرخیل په ایران کې له یو افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو چلند ته په غبرګون کې لیکي له دې حالت راوتل پکار دي او دا کار هله کیږي چې موږ په خپلو کې د یو بل درناوی وکړو. ایران چې ځان په سیمه کې د لوړ تمدن لرونکی ګڼي له یو بېوزله او اړ ګاونډي سره یې خپله اصلي څېره دغسې نندارې ته وړاندې کړه. دا وخت به تیر شي خو ترخه یادیزه به یې د هر افغان په زړه کې پاتې شي. دا یوازې یو ځوان نه دی بلکې داسې ده لکه د ټول افغان ولس سرونه چې تر پښو لاندې شوي وي. د دې ځوان بېپتي د ټول ولس او ټاټوبي بېپتي ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.